الرحمن الرحیم شروع کوم د هغې لوی پروردګار د لوی نومې نه چا چې زموږ د پښتونخوا د غریزه او د ریګزینه شګه د هر قسم د سرو زرو د خزانو ډکه کړې ده. باقاعده د یوې وړې غوندې د مشاعرې نشست شروع کوو چې په دې کې د موږ سره زموږ ډېره مشره لیکواله خور زاهده طلحه بیبي او د موږ مشر مترقي لیکوال ډرامه‌نګار محقق شاعر ادیب نورالبشر نوید صاحب د مردان نه تعلق سوتي او سره د موږ بله خور د هغې ټول همکار د ډیوا ریډیو والا د ستر خوشحال فیلسوف ستر افغان فیلسوف د خوشحال د خاورې د طرفه د خوشحال غیرتي خاورې په ټټر او د بدنخیلو من د نوست نورالبشر نوید صاحب ته او د هغه همکارو ته ټولو ته د خټک ځینې طرف نه ستړي مه شئ هرکلی یو جهان مننه. او د دې مشاعرې صدارت د پر زه د نورالبشر نوید صاحب نوم وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو پرې شروع د تلاوت کلام پاک نه کوو. تلاوت کلام پاک ته پورا زه ارشد معین صاحب ته خواست کوم چې هغه تلاوت کلام پاک نه شروع وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جزاک الله. موږ پښتانه هر څه په داو تړو خو موږ پښتانه هر څه په داو تړو خو یو د تورې هنر نه ورکوو. د اریانا پدار خطو ویل یې د اریانا پدار خطو ویل یې سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو. د دې شعرونو سره زه د موږ ډېره محترمه مشره خور چې هغه ارټسټه هم دو د سټیج او د ریډیو او د ټلویزیون او ورسره لیکواله هم دو زاهده طلحه بیبي ته خواست کوم چې هغه خپل کلام وړاندې کړي. زاهده طلحه. ډېره مننه. تشکر ستاسو د ټولو مشرانو زموږ د محترم استاد محترم بشر صاحب او ډېره خوشحاله شوم چې دې سیمې ته رالم. دا هم زموږ سیمه ده، زموږ خاوره ده، زموږ ځمکه ده. موږ په ویاړ کوو په تاسو په دې خاوره او تاسو زموږ ډېر قدر کوو. موږ له ډېر عزتونه راکړل. الله ستاسو قدر وکړي. شروع د خپل یو شعر یو قطعې نه چې په دنیا به رنګیني وي زه به نه یم، په دنیا به رنګیني وي زه به نه یم، زما توري به ژوندي وي زه به نه یم، او زما سا زما اواز به وي تل پاتې، زما سا زما اواز به وي تل پاتې، ستا نغمو کې به خوندي وي زه به نه یم. او د دې چې کومه موږ ډرامه خپلو قدرمنو ته وړاندې کړه نو په دې حواله د کیپ یو ډاکټر صاحب چې هغې وفات شوي وړومبی ډاکټر د کرونا نو په هغې ما یو نظم لیکلو موږ به زوړ جانان او هغه مینه. د دې نظم عنوان و ډاکټر اسام. موږ به زوړ جانان او هغه مینه هیره کو شاته پرېږدو، موږ به زوړ جانان او هغه مینه هیره کو شاته پرېږدو، نور لکه داسې ارمان چې لیونتوب غواړي جنون غواړي، تودې جذبې هم شواخون غواړي، انسانیت له به خپل ځان ورکو، انسانیت له به خپل ځان وکړو، راځئ چې قدر د انسان وکړو، موږ به پې مینه د جانان. دغه یو غزل چې راته ووایي دغه پوره کړې که د سړی واه لا خو دوه قدمه تللی وې په شا شوې، دوه قدمه تللی وې په شا شوې، بیا پیمانه چې په لاره ته وفا شوې، او په ما کړي هر ستم به درته یاد شي، په ما کړي هر ستم به درته یاد شي، که په ژوند کې ته زما غوندې تنها شي. ډېر دا وه د موږ مشره خور زاهده طلحه بیبي